اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګي ټي وي ګرانو خدمتونکو السلام علیکم. زم تاسو قربا جنت ګل عادل سره د خپل مرګرو نادر خان لالا وقاب نازي او پیر شاهي تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا د یو نوی ملما د یو نوی شاعر د یو نوی لیکوال سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. ګرانو خدمتونکو څنګه چې تاسو ته پته را چې موږ په مختلف وختونو کې مختلف مرګرو لزو دا غوینه کلامونه او دا غوی د ژوند دا غوی د حالاتو په غوی سره خبرې کو. نن چې موږ کوم ململ راغلی یو کوم مرګري راغلی یو هغه یو ډیر پسله پورې شاعر دی، ډیر زبردست لیکل کوي، ډیر ښایسته لیکل کوي، خو د بده مرغه هغه داسې دغه محسوسیږي چې ورو روان دی په شا باندې دغه کوي، خو موږ نه به چېرته ځي نه. انشاءالله موږ به یې راټینګو او د پښتو ژبې د خدمت ته به انشاءالله نور هم چمتو کوو. نو تاسو موږ سره په سکرین باندې دا وخت ملګری ونی اول خان ارمان صاحب، د اول خان ارمان صاحب خواله موږ راغلي یو. ګرانو ښودونکو ډېر ملګري به اول خان ارمان صاحب پیژني چې هغه ډېر زبردست او ډېر ښه لیکوال دی، خو نن موږ هغه ملګري چې اول خان ارمان صاحب نه یې اورېدلې، د هغوی شاعري نه یې اورېدلې، نو موږ راځو د هغوی شاعري او د هغوی کلامونه ستاسو مخې ته ږدو. اول خان ارمان صاحب په پروګرام کې هرکلی جي خوشحاله شي، الله دې ښه د آباد لره پېژنګلو. خو مونږ ډېر پاتې شوي په دې محفلونو کې، مثالونه د شناخته کارت ډېر خلک مو پېژني، خو اول خان مې خپل نوم دی او ارمان مې تخلص دی، د درګۍ د کلي اوسېدونکی یم. ارمان صاحب زمونږ کتونکي چې کوم دي هغوی تاسو ته غوږ دي، مهرباني وکړئ هغوی ته چې ښه ښایسته غونته کې کلامونه واوروئ جي. دا یو دوه شعره دي، وایي دا څومره چې ته جوړه شوه د سره دومره نه وه، دا څومره چې ته جوړه شوه د سره دومره نه وه، جانان هسې بانه غوښته خبره دومره نه وه، او چې ښځو د یو بله سامې خیږي ساتې خیږي، چې ښځو د یو بله سامې خیږي ساتې خیږي، او دا مینه زمونږ وخو زوروره دومره نه وه. ډېر ښه یار، ډېر دا یو دوه شعرونه دي، وایي ارشاد دواړه دړدیږو دواړو زیړ رنګونه واړوله، دواړه دړدیږو دواړو زیړ رنګونه واړوله، او مینې په بله رالسم شکلونه واړوله، او مینې زاړه کړو خو د مینې چل مو زده نه کړله، مینې زاړه کړو خو د مینې چل مو زده نه کړله، او مونږ په تاوې ماوې کې ټول وختونه واړوله. ډېر ښه، ډېر زبردست، دا بیا ووایه. مینې زاړه کړو خو د مینې چل مو زده نه کړله، مونږ په تاوې ماوې کې ټول وختونه واړوله، او د پردو اورو د داوی مینه مو دی لراله، د پردو اورو د داوی مینه مو دی لراله، او نن مو د یو بل نه په لار مخونه واړوله. ډېر ښه، ډېر زبردست. زه مې ارمان د خاو نه په منځ کې ځوړن ساتم، زه مې ارمان د خاو نه په منځ کې ځوړن ساتم، ما پې په دې چل کې بلا عمرونه واړوله. ډېر ښه، ډېر زبردست. دا یو غزل یو څو شعرونه دي، وي غم دې کړم داسې بې مجاله ماله خوب نه راځي، ټوله شپه پروت یم پر کاله ماله خوب نه راځي، ډېر ښه، ډېر، او څه بختور یم چې ستا په یاد کې راغلمه نن، جانه نن ډېر یم خوشحاله ماله خوب نه راځي، او د رڼو سترګو یاد د یو دوه خطا کړي رانه، بیخي مې نه وځي د خیاله ماله خوب نه راځي. ډېر ښه، ډېر ښه. ستا د دیدن په نشه داسې راوړېدلی یم، ستا د دیدن په نشه داسې راوړېدلی یم، او اوس چې در نشم ستا خواله ماله خوب نه راځي. ډېر ښه، دا بیا ووایه ارمان صاحب. ستا د دیدن په نشه داسې راوړېدلی یم، او اوس چې در نشم ستا خواله ماله خوب نه راځي. ډېر ښه. او دغې غم مړ کړم چې جواب به درله چېرته ګورم، دغه غم مړ کړم چې جواب به درله چېرته ګورم، ید جانان راوړي سواله ماله خوب نه راځي. ډېر ښه، ید جانان راوړي سواله ماله، ډېر ښه، ډېر زبردست. د ژوند په کور کې بیا یارېږم تیاره وي راته، د ژوند په کور کې بیا یارېږم تیاره وي راته، او بغیر د مینې د مشاله ماله خوب نه راځي. ډېر ښه ارمان صاحب، ډېر مزېدار. په تلو تلو کې تا په دې خفه پرېږدم ارمانه، زه په تلو تلو کې تا په دې خفه پرېږدم ارمانه، او زه چې درد در نه کړمه تاله ماله خوب نه راځي. ډېر ښه ارمان صاحب، ډېر مزېدار. ګرانو ښوونکو تاسو د ارمان صاحب نه ډېر په زړه پورې کلامونه اورئ، خو د ارمان صاحب چونکې موږ داسې نه پرېږدو، موږ ته به یو دوه درې کلامونه نور هم وایي. ارمان صاحب زمونږ د ملګرو سره، زمونږ د ګرانو ښوونکو سره خامخا یو دوه درې غزلې نور هم شریکې کوي، ځکه چې ډېر زبردست کلامونه دي، او موږ له پخپله ډېره زیاته مزه راکوي. موږ وایو چې یاره موږ هم ترې مزه واخلو، تاسو هم ترې مزه واخلئ. نو ارمان صاحب یو غزل بل شریک کړي. دا یو دوه شعره دي، وایي شل کاره کورانیږي او شل تنه خفه کېږي، شل کاره کورانیږي او شل تنه خفه کېږي، خو ځان به را رسوم ستا د کوڅې مازدیګري له، دیاړي مې د شل کمه وي په دغه مې کار نشته،
دیاړي مې د شل کمه وي په دغه مې کار نشته او صاحبه ګورې ما به مې پرېږدې مازدیګري له دا یو 2 شعرونه نور دي وي ورکوټې نه یم ډېره ښه خبره پېژنمه ورکوټې نه یم ډېره ښه خبره پېژنمه زه ستا د زړه او د نازله خبره پېژنم زه پرې د مینې د خاطره غلې پاتې شمه زه پرې د مینې د خاطره غلې پاتې شم او نور په خوږه ژبه ترخه خبره پېژنم ډېر مزېدار خوږه ژبه ترخه خبره پېژنم ډېر ښه ارمان صاحب ډېر مزېدار او دا یو 2 شعرونه نور دي وایي ما د جانان د رضا ټول عمر له مینه وکړه ما د جانان د رضا ټول عمر له مینه وکړه او ما د خپل زړه د درد نه ټول عمر مزه واخیسته ډېر ښه د مینې بې د مرګه لار د خلاصي نشته ګني د مینې بې د مرګه لار د خلاصي نشته کني او ما دې بلاله د هر پیر نه اجازه واخیسته ډېر زبردست ډېر دا د غزل یو څو شعرونه یو زوړ غزل دی ارشاد نور نشم تللی او د راتللو په چل نه پوهېږم نور نشم تللی او د راتللو په چل نه پوهېږم اوس تیاری د پرېښودلو په چل نه پوهېږم چې محبت مې د جانان د کتاب ټکې نه دی چې محبت مې د جانان د کتاب ټکې نه دی که زه د مینې د پاللو په چل نه پوهېږم او ټوله دنیا مې د خپل زړه د کوره وویستله ټوله دنیا مې د خپل زړه د کوره وویستله او یو د هغې د هېرولو په چل نه پوهېږم خدایه د خلکو د ژوندون معنی بدلې کړلې خدایه د خلکو د ژوندون معنی بدلې کړلې او که زه د ژوند د تېرولو په چل نه پوهېږم ډېر ښه ډېر زبردست او ستا مازدیګر له چې را نشم زړه مې چوي جانانه ستا مازدیګر له چې را نشم زړه مې چوي جانانه او د دې نشې د پرېښودلو په چل نه پوهېږم ډېر ښه ډېر ما خو پېښه د ستمونو ارمان وریجو ما خو پېښه د ستمونو ارمان وریجو خو د ارمان د صبرولو په چل نه پوهېږم هره غزل نه مخکې 2 شعر دي وي نور به د خپل زړه د ارمان خبرې نه کوم نور به د خپل زړه د ارمان خبرې نه کوم او اوس به په مخ کې د جانان خبرې نه کوم او تو خو مې ځانې چې کوم درته د زړه خبرې تو خو مې ځانې چې کوم درته د زړه خبرې او زه ګوره هر چاته د ځان خبرې نه کوم ډېر ښه ارمان یار ډېر مزه او دا یو 2 شعرونه دي وایي مینه د ژوند د خپل اختیار چرته کولی شمه مینه د ژوند د خپل اختیار چرته کولی شم او زه د جانان نه بله لار چرته کولی شم هغې زما په ځوانۍ څه سکانې ونه کړې خو هغې زما په ځوانۍ څه سکانې ونه کړې خو او هغې ظالم ته زه ازار چرته کولی او دا یو غزل دی ستا د ژوند شپې دې روښانه لکه ستا کی ستا د ژوند شپې دې روښانه لکه ستا کی ستا د برخې شوګیرې ته خدای زما کی دروغجن دې ستا د مینې په شان نشي دروغجن دې ستا د مینې په شان نشي او زما خوب دې خدای زما غوندې رښتیا دا بیا ووایه چې ډېر مزېدار یار دروغجن دې ستا د مینې په شان نشي زما خوب دې خدای زما غوندې رښتیا کي له زړه نه وي خو بیا هم چې په خندا شي له زړه نه وي خو بیا هم چې په خندا شي د زړه ستړي ژوندون هر غم مې په شا کي او کله کله په خپل ژوند باندې مې تنګ کي کله کله په خپل ژوند باندې مې تنګ کی کله کله مې د ټول جهان باچا کی او که قبلیږي زما دا سوال دې قبول شي که قبلیږي زما دا سوال دې قبول شي تا دې خدای ماله په دواړه جانه راکړي ډېر زبردست د کږو وږو بڼو دیدن دې غواړم د کږو وږو بڼو دیدن دې غواړم چې مې بیا د زړه زخمونه په خندا کی او ستا ارمان ته به ستا دا مینه وي یاده ستا ارمان ته به ستا دا مینه وي یاده چې قدم اخلي نو تا ته به دعا ډېر ښه ارمان صاحب ډېر مزېدار 2 شعرونه دي یو غزل دی تا څنګه خبر کړم چې دی ورله سبا نه که راشه تا څنګه خبر کړم چې دی ورله سبا نه که راشه او ستا د کوڅوی پتلو راتلو مې ځان زرې زرې کو چې خدای یې نه راکوي پیر بابا به یې څه راکړي خو چې خدای یې نه راکوي پیر بابا به یې څه راکړي خو په دم درود او په ټوټکو مې ځان زرې زرې نه زه صبرېږم نه هغه څه ځای له راله مولا نه زه صبرېږم نه هغه څه ځای له راغله مولا او ستا په راکړي وظیفو مې ځان زرې زرې او د سرو کاپیرو د ذات جوړه خپل مې نه شولې نو د سرو کاپیرو د ذات جوړه خپل مې نه شولې نو او که ستا په ډېرو ملازو مې ځان زرې زرې دا یو غزل دی وایي کیدی شي د زړه درد له بې چرته کې راشي کیدی شي د زړه درد له بې چرته کې راشي او ستا ډېرې ناکړدی به مې په کار چرته کې راشي ټول عمر له دا ستا د اشارو سړی به نه یم
ټول عمر له دا ستا د اشارو سړی به نه یم او په خپل ژوند به مې اختیار چېرته کې راشي. واه ډېر زبردست دا بیا ووایي چې ډېر ښکلی ټول عمر له دا ستا د اشارو سړی به نه یم په خپل ژوند به مې اختیار چېرته کې راشي. که سل ژوندونه نور شي او سل نورې مینې وکړم که سل ژوندونه نور شي او سل نورې مینې وکړم خو ګوری کو په لاس دغسې یار چېرته کې راشي. زما او د جانان په لیدو سترګې ترې رادانګي زما او د جانان په لیدو سترګې ترې رادانګي او محفل ته چې یو نیم د نیته خوار چېرته کې راشي. ډېر زبردست. پرېږده چې د ستم سمې کانې مې په زړه وکړي پرېږده چې د ستم سمې کانې مې په زړه وکړي او خوږوله د غزل به مې په کار چېرته کې راشي. او د مینې زور هم زوري که ښایست ځان ته سوایي د مینې زور هم زوري که ښایست ځان ته سوایي او یو ځل به د ارمانه په دې لار چېرته کې راشي. ډېر زبردست ډېر مزیدار. ګرانو ښه تاسو اول خان ارمان صاحب واورېدو ډېر په زړه پورې کلامونه یې موږ سره شریک کړه ډېر یو جهان مننه کوو. ګرانو ښه کتونکو انشاءالله په روان پروګرام کې به موږ د یو نوي علمي سره ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږو. نو خپل کوربه جنت ګل عادل سره د خپلو ملګرو نظر خان لالا پیر شاهد او قابل عزیز ورکوي اجازت د الله په امان.